بوډۍ ښځه. نه و په یو ښار کې یوه بوډۍ ښځه وه چې غوښتل یې له سړک څخه تېره شي. هغه کمزورې وه، د همدې په خاطر هغې مرستې ته اړتیا درلودله. هغې ډېر انتظار وکړ چې یو څوک ورسره مرسته وکړي، خو څوک رانغلل. وروسته هغې د ښوونځي هلکان ولیدل چې له یو بل سره یې خبرې کولې او ډېر خوشحاله ول. هغوی ښځې ته یې وکتلې، خو ورسره یې مرسته ونه کړه او هماغسې روان شول. د دوی په منځ کې یو هلک و چې د بوډۍ ښځې څنګ کې ورغی او ورته یې وویل: مورې، آیا تاسو غواړئ د سړک څخه تېر شئ؟ زه به درسره مرسته وکړم او زه به دې هغې بلې خواته بوځم. هغه هلک بوډۍ ښځه یې له سړک څخه تېره کړله او ډېر خوشحاله و چې مرسته یې وکړه. هغه وویل: زه د یو چا موټ سره مرسته کوم تر څو بل څوک زما له موټ سره په بوډاتوب کې مرسته وکړي. خدای دې تل کامیابه لره زویه، مننه له مرستې څخه دې. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.